بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې پرون د جنیوا کومه غونډه وه په هغه کې زموږ افغانستان سره 14 میلیارډ ډالر کومک وسو د افغانانو د بهبود لپاره. موږ چون په پاکستان اسلامي جمهوریت دولت کې د تیرو 10 کالو څخه یا د 40 کالو څخه دلته میشتو، بیا خصوصا موږ په بلوچستان ایالت کې میشتو. په بلوچستان ایالت کې دا وخت تقریبا 12 لکه افغان کډوال راجستر او غیر راجستر چې دا وخت میشته. خو د هغو څخه کومه برخه چې د هغه په پنډغالو کې چې 12 پنډغالي دي، 2 پنډغالي چې یو ځنګل پرالیزي دی، یو ګرجنګل دی، هغه غیر راجستر دی، او 10 پنډغالي چې دي چې هغه کې موږ میشتو. هغه د یونیسیار د خوا پر درو پروجیکټو زموږ سره د 40 کالو د تیرو 40 کالو یا 15 کالو څخه را سره روان دي. نو موږ د یونیسیار او حکومت پاکستان کورودانۍ وایو چې 40 کال زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړلې. اما کوم وخت کې چې دغه دوی ادارې راغلي دي د ښاغلي کرزي او اشرف غني، خو موږ افغان کډوال چې دلته میشتو هغه زموږ رهبرانو چې کوم د جهاد په نامه راویستلو هغه د نن په کابل کې میشتي. هغه نن د کابل کې د دوی زامن چې کم دي، د دوی د کورنۍ غړي دي، هغه د دنیا په مختلفو پوهنتونونو کې خپل زده کړې حاصل کړلې. او موږ افغان کډوال تر اوسه پورې یو لیټر وبه هم په 1 روپۍ رانیسو، یعنې یوه لیټره ډبه په 10 روپۍ رانیسو. خو سوال مې دلته دا دی چې دغه 14 میلیارډ ډالر چې راله نور د دوی زموږ سره کومک و هغه شان خو دي د دوی بلا واخلي. یوه لویه ستونزه موږ د تیرو 7 کالو څخه لاس او ګریوان یې دلته په ټول پاکستان کې، بیا خصوصا په بلوچستان کې او خیبر پښتونخوا کې چې هغه زموږ د افغان کډوالو ماشومان دي چې هغه د یو ملک بیا خصوصا د دای جنګ ځپلي افغانستان لکه زموږ ملک چې دی د هغه درېدل په پښو باندې هغه په تعلیم باندې کېږي. نو زموږ دغه افغان کډوال ماشومان چې دي د یار خو د تعلیم څخه د لوی سره بې برخې دي. بیا چې کم یونیسیار زموږ سره مدد کړی دی کورودانۍ وایو، حکومت پاکستان کم مدد کړی کورودانۍ وایو. خو یوه لویه ستونزه چې دا هغه د کتابونو نشتون دی چې یونیسیار هم موږ پیشنهاد ورته کړی چې دا ستاسې په معرف پورې اړه لري. حکومت پاکستان هم وایي چې دا ستاسې په معرف پورې اړه لري چې هغه د 9 ټولګیو څخه تر 12 ټولګیو پورې زموږ د کتابونو نشتون دی. دغه اوس د یوې لیسې چې د غازي امان الله خان علي لیسه ده د دې زده کوونکي دي. یعنې زه به دا ستاسې د کیمرې په وړاندې باندې به د دوی څه پوښتنه وکړم چې آیا تاسې کتابونه لرئ؟ تاسې کتابونه لرئ؟ د څوم ټولګیو څخه تر څوم ټولګیو پورې؟ د 9 ټولګیو څخه تر 12 ټولګیو پورې. د څو کالو څخه کتابونه نه لري؟ د 7 کالو څخه دوی کتابونه نه لري. نو په دغه 14 میلیارډ ډالرو کې به آیا زموږ د دغو بې سرپرستو او دغه کډوالو ماشومانو کتابونه برابر سي یا نه؟ آیا موږ افغانان نه یو؟ آیا د دوی زده کړه د افغانستان د بهبود لپاره سبا لپاره په درد نه خوري؟ آیا د دوی زده کړه دوی د زده کړې حق نه لري؟ په دا 7 کاله کې مو ډېرې بغارې وولې د رسنیو د لارې د چارواکو سره د ټول هر حربه چې دغه موږ استعمال کړي، خو تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه دی راغلی. نو دغه سوال دی چې په دغه 14 میلیارډ ډالرو کې به زموږ د افغان کډوالو کتابونه غم وخوړل سي یا نه؟